د اوبو په مهارولو غوره مدیریت او د اوبو د ضایعاتو په مخنیوي سره کولی شو ترقي او پایداره پرمختیا رامنځته کړو ترڅو په ځان بسیا شو. زموږ ترڅو خپل مسؤلیت په آبادی او د هیواد په ښکلا کې ادا کړي. دا چې وخت کم دی او روژه هم ده، غواړم په لنډ ډول د اوبو اونۍ په جریان کې د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې له پروژو یادونه وکړم. د اوبو د مدیریت په دغه اونۍ کې به د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا لاندې پروژې د ولسمشر په هدایت ولس ته وړاندې کیږي. اول، په 21 ولایتونو کې د 42 لویو او متوسطو بندونو د چارو پیل کېدل. دغه بندونه چې د اوبو د مدیریت، د کرنیزو ځمکو خړوبولو، د برېښنا د تولید، د موسمي سیلابونو کنټرول او خلکو د کار زمینه مساعدولو په موخه جوړیږي. دغه 42 بندونه چې د هیواد په 21 ولایتونو کې موقعیت لري د 12.3 یا 1.2 میلیارد متر مکعب اوبه به ذخیره کوي او د 15 میلیارد متر مکعب اوبه به په کال کې تنظیموي او په دې سره به 303,000 هکتاره ځمکه به خړوبوي، د 15 میګاواټو برېښنا د تولید ظرفیت به ولري او په لکونو هیوادوالو ته به د کار پیدا کولو زمینه برابره وي. او په لومړي ځل به د ملي پرمختیایي شرکت په واسطه د دې بندونو جوړښت به د اوبو په مدیریت کې یو ستر انقلاب وي چې په دې ستر تصمیم نیونه کې د جرأت مآب ولسمشر نه د زړه له تنه مننه کوم. دا چې دوهم، د ارچي او شهروان سربندونه او کانالونه دوه لویې پروژې چې په کندوز او تخار ولایتونو کې موقعیت لري، د یادې پروژو د اوبو په تنظیم، د کرنیزو ځمکو خړوبولو او خلکو ته د کار پیدا کولو په موخه یې د جوړولو چارې بشپړې او دا د نن ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي. د ارچي او شهروان سربندونه او کانالونه د 80 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شول چې 80,000 هکتاره کرنیزه ځمکه به خړوبوي او 3 لکو په شاوخوا کې کسانو به ترې ګټه پورته کوي. همدارنګه به په راتلونکي اونیو کې د شاه او عروس بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د سپینغر او تورغر پروژو بسته چې شاوخوا 15 پروژې کېږي چارې به پیل شي. د دې ترڅنګ به د پروان سیلبرونو پروژې چارې هم پیل شي. د یادولو ده چې پروان کال کې به د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره لخوا په ټول هیواد کې د سلګونو پروژو کارونه پیل شي چې د کندهار د دهلیې، د کابل شاتوت، د لندر بند، د کابل پنجشیر پایپ لاین پروژه او همدارنګه نورې لویې متوسطې او کوچنۍ پروژې په پلان کې دي چې کارونه به پیل شي چې دا به د اوبو مدیریت په برخه کې یو ستر ګام وي. له پاملرنې مونړۍ مننه. ژوندی دې وي افغانستان، تل دې وي جمهوریت، بریالی دې وي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه.